زه صرف د غزل غوښتنه وکړه تاسو به شمول د ټول مینوال ډالۍ وي چې ارشاد مالدار دی غریب شي او غریب بچی دی خان شي واه مالدار دی غریب شي او غریب بچی دی خان شي دا سوال به مې قبول شي مړه خدای به مهربان شي په موږ پښتنو کې دا کمکل کار ښه نه دی سړی چې کله مړ شي نو په موږ باندې بیا ګران شي زبردست یار په موږ پښتنو کې دا کمکل کار ښه نه دی سړی چې کله مړ شي نو په موږ باندې بیا ګران شي ماحول پې اثر وکړي پرمختګ لې پرې نه دي په دې خاوره چې کوم بچی راوټوکېږي وران شي واه زبردست یار ماحول پې اثر وکړي پرمختګ لې پرې نه دي په دې خاوره چې کوم بچی راوټوکېږي وران شي بې وسه یم که وس مې رسېدلی لو یا خدایه پښتون نسل مې جیب کې پټ ساتلی چې راځوان شي حد دی یار زبردست یار که اوس مې رسېدلی لویه خدایه پښتون نسل مې جیب کې پټ ساتلو چې راځوان شي په دې دنیا خو ډېر زیات ځورېدلي دغه خلک نو هلته خو د خدای د جنت ټیکهداران شي پښتونه یو څو توري راټول کړي ما عباس دي دا واخله تور توتان دی او له تا نه دې قربان شي پښتونه یو څو توري راټول کړي ما عباس دي دا واخله تور توتان دی او له تا نه دې قربان شي زبردست یار د طاهر ته یو بل ووایه نوی چار یوي طاهر مومند صاحب ته یې دغه څو شعر ډالۍ وي چې شنه درله راوړم که تور بنګړي سره درله څومره راوړم نور بنګړي په سپینو مټو کې دا درې رنګونه الله ډېر زیات کوي سور بنګړي په سپینو مټو کې دا درې رنګونه الله ډېر زیات کوي سور بنګړي دا د لاسونو کې واړه دي جنۍ مات بشي مو ورکوه زور بنګړي دا وړل راوړل زما نه نه کېږي نور نښې له راکړه درې څلور بنګړي په هر غزل کې چې بنګړي ماتوي عباسه خود به کوي شور بنګړي واه یار ډېر زبر